دا راته ووایه دا ویښته دې خپل دي که نه که لګولي دي؟ شکر دا مې خپل ویښته دي. دا څومره وخت کې دا راغټ شو؟ دا خو زما چې کله نه فیلډ ته راوتم به زما خپل ویښته دي او دي نه مې دي کټ کړي، خو بیا څه ټایم کې زما مسلې وي د کور نه کور دپاره ما ویښته کټ کړي او 5 سالو شو دا د 15 کالو ویښته دي زما. بیا ته کوم شیمپو ورکې کوم شیمپو استعمالوې؟ آجکل ټریسمي یوز کوم. تونکو نن راغلو میډم انمول ځای ته راغلي یو، ای په ځای کې ناست یو، ای سره به خبر تېر کړو چې د یو وخت سات څنګه پاس کېږي، څه مشکلات ورته رامخته دي، به تاسو ته یکدو ای سره خبر تېر کړو. موږ سره اوسئ جي. السلام علیکم جي. وعلیکم السلام. ټول نه مخکې د جي موږ په خپل چینل باندې هرکلی وایو. ډېره مننه ستاسو د ټول ټیم ستاسو چینل والا چې موږ هم دومره ټایم راکړو. نور تعارف چې کوم دی تاسو خپل دې سره وکړئ، موږ هم ستاسو تعارف وکړو، نه بعد بیا نور خبرې ترې کوو. زما نوم میډم انمول دی او ټرانزیکشن الاینس کې مردان فوکل پرسنټ یم، ټرانسجنډر رایټس دپاره کار کوم. تاسو څومره خواجه سره دي دلته مردان سیمه کې؟ مردان کې خو ماشاءالله ډېر دی، تقریبا 500 نه 1000 پورې به وي تعداد. تاسو زندگی څنګه ده دې باندې لږ رڼا ته واچوئ؟ مخکې خو ډېرو تیرو کې و ماشاءالله نن سبا لږ ګزاره شوې ده، رڼا راغلې ده، خوشحاله یو فی الحال. پروګرامونه شته که نشته نن سبا؟ پابندي خو پې نشته؟ نه نن سبا پابندي هم په پروګرامونو نشته، زموږ کار هم ښه روان دی، پروګرامونه وي ډیلي او ډانسران ټول خوشحاله دي. خواجه سرا مردان کې موجوده پولیس هم موږ سره ښه دي ماشاءالله. تاسو کم ځای ته پروګرامونه ځئ؟ آجکل خو موږ په مردان کې په پاتې کېږو، صرف مردان کې کو پروګرامونه اخوا نه ځو، سیټ نه آوټ نه ځو لرې ځایونو ته پروګرامونو ته. زندګۍ ته چې موږ کتل نو ډېره ګرانه زندګي نه ده. ګرانه خو دا هغه دا چې لکه کور کلي نه لرې یو، معاشره نه وینو، نه د معاشرې خلک مونږ وینو، د ورځې پټ یو بهر نه شو راوتی او د شپې بس فنکشن نه لاړ شو واپس راشو دلته تاسو زموږ هر څه په خپله ولید ټول حقیقت. کور ته ځای راځئ که نه کور پابندي ده کارېږي ته؟ مخکې ډېرې پابندیانې وې ما ته، اوس خو رایټس دپاره کار هم کوم په سوشل میډیا باندې ډیلي ما ویني نو څه مسلې نه وي الحمدلله. کور ته ځم راځم، خو زموږ ډېر نور ملګري چې هغې ته کور د طرف ډېر پرابلمز وي هغې نشي تللی راتلی کور ته. مور پلار سره ژوندي دي که نه؟ الحمدلله مور پلار ما سره د زه ډېر عزت کوم، خیال ساتم او ډېر تابعدار یم د مور پلار، او الله دې وکړي چې هر څوک د خپل مور پلار زما په شان خیال وساتي. ما نه ډېر زیات مور پلار خوشحاله دي. زه یم چې په دنیا کې به آجکل صرف زه یم چې زما نه به مور پلار خوشحاله وي. زما ډېر غټ خواهش چې مور پلار په بوډاپن باندې زه خدمت وکړم او ما سره د کور کې ډېر زیاته خوشحاله یم. څومره وخت هم په دې کې وشو دې زندګۍ کې؟ تقریبا 15 سال شو زما فیلډ کې. خوشحاله پکې نه خوشحاله پکې نه؟ خوشحاله یم نم یو نه و چې زه وایم چې خوشحاله نه یو نو هغه به درته وایم چې وایم خوشحاله یو پس خوشحاله نو هغه به درته په خوشحاله په دې باندې چې الحمدلله انسانانو په لاس خپو روغ یو ټیک ټاک یو او مونځ او دس کوو. صرف دا ده چې نوم بد دی، خلک وایي اجلاګان دار چا په نظر کې بد یو، څومره چې د خلکو په نظر کې بد یو د معاشرې په نظر کې دومره مونږ خپله سپک نه یو الحمدلله، دومره بد نه یو مونږ ښه یو. ډېر خلک چې وي نو زموږ نه بد خلک به هم په دنیا کې ټولو ته ښه خراب سړی نه شي ویلی، ښه خراب په هر فیلډ کې وي. نو زه چې خپل ځان ته وګورم فخر کوم په ځان باندې ښه یم، خو که خپل فیلډ ته وګورم او خپلو خلکو ته وروسته وګورم پښتنو ته چې موږ پسې کمې خبرې کوي او څه وایي رد بدې نو هغې باندې ورته بد وایي. بهر وطن نشي د څه د سودا مودا کوي یا څه بل څه کار لوځي نو وتې به نشي په اسانه باندې؟ نه زه خو بالکل نشم وتی، کسان وي موږ سره کار دپاره هغې کار کې باروزي راځي نو موږ نشو تللی مسلې وي. داسې ځل خپل څه کپړې رالي څه بل څه رالي؟ ډېر کم ټایم وي چې زه میاشت کې چېرته یو ځل وځم بازار ته، هغه ما ماسک لګولی ځان پټ ساتم چې چاته پته ونه لګي. جماعت ته هم نشي تللی منزل لپاره ده؟ جماعت ته جمعې په ورځ لاړ شم خو خلک ډېر ګوري، مونځ وکړم خو په یره باندې خلک ډېر ګوري. بس صحیح کپړې مې اچولي، رومال مې تړلی سر نه بالکل هغه الګ ټایپ ځان مې جوړ کړی، خو بیا هم خلک ګوري راګوري. خلک به خپل کار کې مونږ چې عبادت لزو د الله دپاره ځو هغه به مونږ څوک هم نشي منې کولی. څومره عمر کې راوتې وې تاسو؟ زما خو تقریبا دا راته پته نشته خو عمر مې کم 14-15 سالو مې چې زه راوتی یم. جی ولې روتې دې دغه ته شوق هم که نه؟ هغه بچپن نه زه داسې وم خواجه سرا چې څنګه پیدا شي بس وي قدرتي داسې وي نو زه وم ما خو به سکول ته به تلم راتلم. بیا سبق هم ویلی دی؟ میټریک مې پاس کړو نو بس بیا کور کې وم ګرځېدم نو خلکو به راپسې اوازونه کول چې هجلا ما وایي چې ته خو هجلا هم نه یې ګډېږم نو خلک وایي چې هجلا نو زه څنګه به دا نوم ځان نه لرې کړم. هغه نوم داسې و چې بالکل ما نه لرې کېدو د کور نوم هجلا او د کلي نوم په ما یو لیبل ولګېدو دا اوس هجلا شم که اوس څوک وایي هجلا زه فخر کوم نه خفه کېږم. څه پیغام اخر کې ورکول غواړې؟
بس ټول عوام ته دا پیغام ورکول غواړم چې د ټول د نشې خلاف ودرېږئ، نشه مه کوئ، مهرباني به وي ستاسو. او بل د خپلو مشرانو ډېر قدر کوئ چې د چا کره مور پلار ژوندي وي نو د هغې د خپل مور پلار عزت وکړي. که د چا مور پلار نه وي د ځان نور سپینه ګیره د چا ویني، بوډۍ ښځه بوډا سړی په لار روان وي چېرته په چا باندې سخته وي نو هغې ډېر زیات هیلپ کوئ، د خپل ځان نه ډېر د نورو مشرانو هیلپ کوئ. جی بالکل ګرانو عزتمندو کتونکو، دا میډم انمول دې سره مونږ خبر تر وکړې، خپل زندگی ته سره شیر کړه او اخر کې ډېر ښکلی پیغام ورکو چې د مور پلار عزت کوئ، نشې مه کوئ. ډېر ښکلی پیغام ورکو. هم دې سره چې کوم زموږ فورم سر ته رسي چې چېرته هم یې خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ. د الله په امان.